که دوی داسې قسمه حملې کوي نو موږ ستاسو کور ولو. بیا په دې بارډر باندې دوی څو شیدونه راویشتل د هغې جواب یې ورنه کړ. که چېرې د هغې جواب پاکستان ورکړو د هغې بیا ډېر نقصان دی. طالبانو ته د ګل خان خبریال اخطار او د طالبانو پر ضد د ISI تازه تبلیغات. وای پر پاکستان د امریکا ګمان مه کوئ، کابل څه چې روسیه پورې مهم توغندي رسیږي. طالبان وای د فدایانو د ټینګې نه یاست. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی خبریال او سیاسي حسن خان د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ته وایي چې له کوڅه‌ایي خبرو تیر شه. په وینا افغانستان کې چې هر هیواد مات شوی نو ټولو ته پته ده چې د چا رول پکې و او څوک استفاده شوي دي. ښاغلی حسن خان زیاتوي چې پاکستان سره لوبه د نورې نړۍ په نظر مختلفه ده او په افغانستان یو خوار ملک دی، زموږ کار ورسره نشته. هغه وایي طالبان پر پاکستان د امریکا او شوروي ګمان نه کوي. یاد پاکستانی شنونکی او خبریال همداراز وایي پاکستان ته پکار ده چې نور بریدونه ونه کړي ځکه چې دوی خپل پیغام ورسوه. په وینا یې که څوک په پاکستان کې بریدونه کوي نو دوی یې ګورونه ویشتلی شي. هغه زیاته کړه پاکستان له د طالبانو د توپچي بریدونو ځواب ورنه کړ. که چیرې ځواب یې ورکړي نو داسې مزایل لري چې کابل خو پرېږده ان روسیه هم په نښه کولی شي. طالب فعالان بیا وایي چې پاکستان د هندوانو څخه جګړه نه ده ګټلې نو د اسلامي امارت ځواکونو څخه به یې څه وګټي. دوی زیاتوي سمه ده چې د مخامخ جګړې لپاره امکان کم لرو خو داسې فدایان لرو چې GHQ به هم ورڅخه امن کې پاتې نشي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي په کابل کې د طالبانو استخباراتي ادارې GDI د TTP پخوانی ویان احسان الله احسان د ځان په ګټه د تبلیغاتو لپاره ګمارلی دی. وایي احسان الله احسان د طالب استخباراتو المرصد ویبپاڼې له لارې د پاکستان ضد لیکنې کوي. پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان په کابل کې د طالبانو د استخباراتي ادارې GDI له لوري په چلونکي المرصد ویبپاڼه کې د پاکستان ضد تبلیغات کوي او د مقالو لیکلو له لارې د پاکستان د بدنامولو هڅه کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.